د میرمنو د خاوندانو او عامو ځوانانو دپاره ګټوره قصه. پس له هغه چې یوه ځوان واده وکړي، د ځوان پلار د کور ته د واده د مبارکۍ ویلو دپاره ورغلی. کله چې پلار کښېنستی نو یې زوی ته وویل: زویه، یوه سپینه ورقه، یو پنسل او یو پنسل پاک راوړه. زوی ویل: د څه دپاره یې غواړې؟ پلار ویل: تو خو یې راوړه. ځوان ولاړ سو، پنسل او ورقه یې راوړه، خو پنسل پاک یې نه کړی پیدا. پلار یې ورته وویل: بازار ته ولاړ سه او پنسل پاک راوړه. زوی هم په ډېر تعجب سره هغه نږدې دکانونو ته ورغلی او پنسل پاک یې راوړی. نو د پلار تر څنګ کښېنستی. پلار وویل: ولیکه. زوی ویل: څه ولیکم؟ پلار ویل: چې زړه دې غواړي هغه ولیکه. ځوان هم یوه جمله ولیکل. پلار ورته وویل: دغه لیکل یې جمله پاکه کړه. زوی هم هغه جمله پاکه کړه. پلار ورته وویل: ولیکه. ځوان ویل: پلاره، قسم در کوم چې مقصد دې څه دی؟ پلار ورته ویل: تو خو یو څه ولیکه. زوی بیا یوه جمله ولیکل. پلار ورته ویل: پاکه یې کړه. زوی هم هغه جمله په پنسل پاک سره پاکه کړه. زوی ویل: پلاره، په الله سره پوښتنه در څخه کوم چې دغه کار ولې کوې؟ پلار وویل: ولیکه. زوی هم څه ولیکل. پلار ویل: پاک یې کړه. زوی هم هغه لیکنه پاکه کړه. پس له هغه چې زوی څو ځله څه ولیکل او بیا به یې پاک کړل، نو پلار زوی ته وویل: آیا تر اوسه دغه ورقه سپینه او پاکه ده؟ زوی ویل: هو. خو دا راته ووایه چې قصه څه ده؟ پلار خپل زوی پر اوږه وټکاوه او ویل: زویه، واده کول یوه پنسل پاک ته هم ضرورت لري چې هغه عفو او بخښنه ده. که تر واده کولو وروسته ستا سره یو پنسل پاک د دې دپاره نه وي موجود چې ځینې هغه ناخوښه حالات چې ستا او ستا د ښځې ترمنځ پیښیږي په پاک کړې، همدارنګه که ستا د ښځې سره د دې دپاره پنسل پاک نه وي ورسره چې ځینې هغه ناخوښه شیان چې ستا څخه یې ویني په پاک کړي، نو په لږو ورځو کې به ستاسې د واده صفحه توره سي او ژوند به مو تریخ سي. نو د دې دپاره چې تاسې خوږ ژوند ولرئ، تاسې دپاره د پنسل پاک درلودل، یعنی بخښل او عفو کول حتمی او ضروري دي. ورونو او خوندو، خبره د ډېر حکمت ده، خو عملي کېدل غواړي. مګر دغه پنسل پاک باید یوازې د ښځې او خاوند ترمنځ نشي استعمال، بلکې د ټولو هغو کسانو خطاوي چې ستا پر شاوخوا ژوند کوي د دې دپاره په پاکوه چې ژوند یې آرام او نیکمرغه سي، او همیشه د هغه زړه خاوند اوسه چې د خلقو خطاوي وربخشي او عفو ورته کوي.